سوله یعنی خوشحالي، آبادي، یو بل سره یو ځای ژوند کول او پرمختګ. صلح ډیر خوبیانې لري، خو پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو خپل ټولنې ته یا خپل هیواد ته سوله راولو. د سولې نشتون بعضې لاملونه لري، لکه بېسوادي، تعصب، ګذشت نه کول او د یو بل نه منل. چې نن په دغه څلورو لاملونو باندې خبرې کوو. تعصب داسې یو څه دی چې د یو هیواد بنیاد له منځه وړي، یعنی خلک په بې اتفاقۍ کې اچوي. یعنی که یو ډله مخ ته لاړ شي، هغوی پرمختګ وکړي، نو بله ډله په هغوی باندې مثال خاند یا په هغوی باندې ملنډې وهي، ورته وایي چې مثال دوی ته وګوره او دې مقام ته رسېدل وګوره. یعنی زموږ هیواد کې هم دغه یو لوی مصیبت دی چې مثال یو وایي چې ته پښتون او مثال بل هزاره دی او دا ازبک دی، دا تاجک دی. یعنی دغه مشکل هم زموږ په ټولنه کې شته. نو همدا هم یو لامل دی چې موږ سولې ته نه رسېږو. کله چې موږ په داخل کې له یو بل سره سوله ونه کړو، نو خارجي سوله موږ ته هېڅ ګټه نه رارسوي. که خارجیان هم مثال موږ ته سوله راولي او موږ په داخل کې له یو بل سره ښه نه یو، مثال یو بل سره ښه تعلقات نه لرو، نو هغه سوله راوستل موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. نو باید د خپلې ټولنې څخه دغه د تعصب لمن ټوله کړو، تر څو موږ هم یو سوله ییز او خوشحاله افغانستان ولرو. بل ګذشت دی. موږ باید ګذشت ولرو. یعنی که یو څوک راته یو بده خبره هم کوي، باید موږ هغه تیره کړو په خپل ځان باندې. داسې خلک دي چې هغوی د اوبو په سر هم لانجه کوي. نو کله چې موږ ګذشت ولرو، نو بیا موږ کولی شو چې د دې جنګونو مخه ونیسو. د مثال په ډول یو نفر اوبه نیولی دی او ته راځې او ښه ګوره چې ستا حق هم دی، خو دلته به پوهېږي چې که زه دې ته یو څه ووایم نو دې څخه یو لوی لانجه جوړېږي. نو باید دلته موږ ګذشت ولرو. مثال داسې ووایو چې زه نن خیر دی ته اوبه که، سبا د خیره به زه خپل پټي اوبه کړم. نو چې کله موږ ګذشت ولرو، نو دا امکان لري چې موږ د دغې جنګونو مخه ونیسو. خو که ګذشت ونه لرو، نو که یو چا ستا اوبه اړولي، نو ته بیا حتما هغې سره جنګ کوي. خو چې کله ګذشت ولرو، نو بیا دغه جنګونه منځته نه راځي. بل د ماشومانو په سر جنګ. اکثره خلک د ماشومانو په سر هم جنګ کوي. دغه ماشومان سبا خپلو کې بیرته یو ځای شوي وي، خو دغه دوه مشران چې یو بل سره په هماغه وخت کې جنګ وکړي، بیا تر کلونو پورې دوی یو بل سره خبرې هم نه کوي. یعنی له یو بل څخه دوی خفه وي. یعنی د ماشومانو په سر هم باید موږ جنګ ونه کړو. باید په موږ کې ګذشت موجود وي، باید موږ ګذشت وکړو، ځکه چې هغوی ماشومان نن له یو بل سره هغوی مثال جنګ وکړ، سبا بیرته په هماغه کوڅه کې هغه دواړه یو ځای لوبه کوي. باید خپل ماشومان ته هم مثال موږ صحیح تربیه ورکړو. ځینې کورنۍ داسې دي چې هغوی خپل ماشومان داسې روزي چې که چا در سره غرض وکړو، نو ښه یې ووهه، خوله هم پرې مات که، پوز هم پرې مات که، یعنی ښه یې ووهه، چې دا صحیح تربیه نه ده. باید خپل ماشومانو ته هم موږ ګذشت وښایو او موږ خپله هم باید ګذشت وکړو. بل د یو بل نه منل. زموږ په ټولنه کې یو لوی مصیبت دا هم دی چې موږ یو بل نه منو. یعنی زموږ ملا بل ملا نه مني، قاری نه مني، یو استاذ بل استاذ نه مني، یو تعلیمي اداره بل تعلیمي اداره نه مني، یو مسلکی سړی بل د خپل مسلک سړی قدر نه کوي، هغه نه مني. چې دا یو لوی مصیبت دی زموږ په ټولنه کې، چې یعنی یو بل ته موږ متقابل احترام نه لرو. یعنی که یو څوک له موږ څخه ښه وي، موږ باید هغه ومنو، د هغه قدر وکړو. یعنی هغه هم د کوم بل ځای څخه نه دی راغلی، هغه هم زموږ د دې ټولنې یوه برخه ده. له موږ څخه هغه ډېر قابلیت لري، باید موږ د هغه قابلیت هم ومنو. بل چې ده هغه بېسوادي ده. نن ورځ زموږ ټولنه چې له سولې څخه نامحرومه ده، یو علت یې بېسوادي هم دی. هغه ټولنې چې د هغې خلک باسواده وي، هلته سوله وي، او په کوم ټولنه یا هېواد کې چې سوله وي، یعنی هغه هېواد پرمختګ هم کوي او مخ ته ځي.
باید موږ هم داسې علم وکړو چې د خلکو لپاره د ځان لپاره د خلکو لپاره او د خپل هیواد لپاره او د خپل دین لپاره باید موږ نفع ورکوونکي اوسو. یعنی د خپل علم یعنی نور ته هم ورسو. هغه څه چې موږ یاد لرو باید هغه نور سره هم شریک کړو. موږ کولی شو خپل ټولنې ته یا خپل هیواد ته سوله راولو تر څو د دغه بدبختیو څخه خلاص شو. ډېره مننه.